اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ کلاس کې به موږ او تاسو په پیس ټو پیس کنورسیشن باندې خبرې کوو. یعنی پیس ټو پیس کنورسیشن معنا مخامخ خبرې اترې، یعنی یو کس د بل کس سره مخامخ خبرې کوي. موږ څه ډول کولی شو یو د بل سره مخامخ خبرې وکړو. نو په دې نننۍ ویډیو کې به موږ او تاسو پیس ټو پیس خبرې کوو چې دا به تاسو ټولو ته ډیره ګټورې پریوزي، ځکه چې موږ او تاسو به یو چا سره خبرې اترې وکولی شو د دې ویډیو څخه وروسته. زه تاسو سره ژمنه کوم چې انشاءالله د دې ویډیو څخه بعد به تاسو کولی شئ چې یو چا سره مخامخ خبرې وکړئ، چې څه ډول د هغې څخه پوښتنه وکړئ، څه ډول د هغې څخه معلومات ترلاسه کړئ. انشاءالله د ویډیو څخه وروسته به تاسو ټول کولی شئ چې پیس ټو پیس خبرې وکړئ. نو که غواړئ چې تاسو ټول په یو میاشت کې دننه په انګلیسي روانې خبرې وکړئ، نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ. او که غواړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو مخکې تاسو پورې در ورسیږي، نو د بیل نشان هرومرو کلیک کړئ. نن موضوع زموږ او تاسو پیس ټو پیس کنورسیشن ده وذ ډاکټر، یعنی د یو ډاکټر سره مخامخ خبرې کول. انشاءالله په دې ویډیو کې به موږ زده کړو چې څنګه موږ د یو ډاکټر سره خبرې وکړو. که نننی درس موږ په شوق سره وګورو او زده یې کړو، انشاءالله موږ بیا مجبور نه یو چې یو چاته ووایو چې زه څنګه د یو ډاکټر سره خبرې وکړم، یا هم په زړه کې وډار شو. هیڅ مشکل به نه وي، انشاءالله ټول مشکل به په همدې ویډیو کې حل شي. نو راځو درس شروع کوو. د درس شروع کولو څخه مخکې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو لومړی چې موږ کله یو ډاکټر ته لاړ شو، نو یا هم موږ سلام اچوو یا هم هغه سلام اچوي. نو لومړی موږ ته پکار ده چې موږ سلام واچوو. نو هیلو وایو، سلام. هیلو معنا سلام. بیا به ډاکټر زموږ څخه پوښتنه کوي چې what's the problem؟ what's the problem؟ ستا څه مشکل ده؟ یعنی ته څه مشکل لرې؟ یعنی موږ او تاسو چې ډاکټر ته لاړ شو، هغه زموږ څخه پوښتنه کوي چې ته څه مشکل لرې، څه ناروغي لرې. what's the problem؟ what's محفف دی what is ده. what is the problem هم صحیح ده، what's the problem هم صحیح ده. بیا موږ ځواب ورکوو چې my back hurts all the time. my back hurts all the time. هر وخت زما ملا خوږیږي. my back hurts all the time. all the time معنا هر وخت. all the time هر وخت. back په اصل کې شاته وایي، خو دلته مقصد ترېنه ملا ده. او hurts معنا خوږېدل. my back hurts all the time. هر وخت زما ملا خوږیږي. I have difficulty breathing. I have difficulty breathing. زه په ساه اخیستلو کې مشکل لرم. breathing معنا ساه اخیستل. My stomach hurts. My stomach hurts. زما معده خوږیږي. stomach وایي معدې ته. hurts خوږېدل. My stomach hurts. زما معده خوږیږي. I have a got stomach ache. I have a got stomach ache. زما په خېټه درد ده. که چېرته موږ وایو چې زما په خېټه درد ده، نو په انګلیسۍ کې داسې وایو چې I have a got stomach ache. It hurts. It hurts. درد کوي. مثلا تاسو خوږی هغه ځای باندې څوک درته ګوتې وهي، نو موږ داسې وایو چې it hurts، دا درد کوي. او داسې هم ویلی شو چې it is hurting. it is hurting. درد کوي. It is hurting too much. It is hurting too much. ډېر زیات درد کوي. یعنی که درد مو بیخي زیات وي، نو موږ به داسې وایو چې it is hurting too much. ډېر زیات درد کوي. Where it hurts. Where it hurts. کوم ځای دې خوږیږي یا کوم ځای دې درد کوي. چې موږ ډاکټر ته ووایو چې it is hurts، دا درد کوي، نو ډاکټر به پوښتنه کوي چې where it hurts، کوم ځای دې خوږیږي. یا داسې هم ویلی شو چې where it is hurting. where it is hurting. کوم ځای دې خوږیږي. یا هم داسې وایي چې where does it hurts. where does it hurts. کوم ځای دې خوږیږي. د ټولو یو معنا ده. My BP is quite high. زما فشار ډېر لوړ ده. BP محفف د بلډ پریشر ده. My BP is quite high. زما فشار ډېر لوړ ده.
My BP is normal. My BP is normal. زما فشار متوسط دی یا نارمل دی. BP مخفف دی، بلډ پریشر ده. یا که فشار ټیټ وي نو داسې وایو چې my BP is quite low. My BP is quite low. زما فشار ډیر ټیټ ده. زما فشار ډیر ټیټ ده. Your temperature is a little high. Your temperature is a little high. ستا تبه یو څه زیاته ده. Temperature وای تبې ته. A little high معنا یو څه زیاته. Your temperature is very high. Your temperature is very high. ستا تبه ډیره زیاته ده. Your temperature is very high. ستا تبه ډیره زیاته ده. Your temperature is normal. Your temperature is normal. ستا تبه عادي ده یا ستا تبه نارمل ده. Your temperature is normal. Open your mouth please. Open your mouth please. مهرباني وکړه خوله خلاصه کړه. Open your mouth please. مهرباني وکړه خوله خلاصه کړه. How long have you been feeling like this? How long have you been feeling like this? ته دې څومره وخت راهیسې داسې محسوسوې؟ یعنې ته دې څومره وخت راهیسې داسې ناروغ یې؟ نو په انګلیسي کې داسې وایي چې How long have you been feeling like this? ته دې څومره وخت راهیسې داسې محسوسوې؟ یا ته دې څومره وخت راهیسې دغسې شوی یې؟ I have been feeling this for 3 days. I have been feeling this for 3 days. تقریبا 3 ورځې کېږي یا زه د 3 ورځو راهیسې داسې احساسوم یا زه د 3 ورځو راهیسې ناروغ یم. د ټوله معنا یو ده. Do you have any allergy? Do you have any allergy? آیا ته الرجی لرې؟ Do you have an allergy? آیا ته کومه الرجی لرې؟ Are you on any sort of medication? Are you on any sort of medication? آیا ته کومه دوا خورې؟ یعنی په اوس وخت کې چې ته ماته راغلی دې څخه مخکې یا هم په همدې وخت کې ته کومه دوا یا شربت درمل خورې او که نه؟ I twisted my ankle. I twisted my ankle. زما پښه واوښتله. I twisted my ankle. زما پښه واوښتله. Twisted معنا اوښتل. My ankle is swollen. My ankle is swollen. زما پښه پړسېدلې ده. My ankle is swollen. زما پښه پړسېدلې ده. Bruised. Bruised. دننه زخمي کېدل. یعنی یو هغه وي چې د باندې ښکاري یو بل دننه وي چې د هغې له امله پړسوب کوي. My ankle is bruised. زما پښه دننه زخمي شوې ده. My ankle is bruised. My ankle is bruised. زما پښه دننه زخمي شوې ده. My shoulder has been dislocated. My shoulder has been dislocated. زما اوږه یا مټ بې ځایه شوی ده. شولډر وایي اوږې یا مټ ته. څوک ورته مټ وایي څوک ورته اوږه وایي او dislocated معنا بې ځایه شوی. His shoulder has been dislocated. His shoulder has been dislocated. د هغه اوږه بې ځایه شوې ده. His shoulder د هغه اوږه has been dislocated. بې ځایه شوې ده. دا ویډیو په همدې ځای پای ته رسوو ځکه چې د ویډیو لینت زیاتیږي نو موږ د ډاکټر سره خبرې یوه بله برخه هم لرو چې هغه به انشاءالله هم د همدې ویډیو څخه وروسته خپریږي. دا به پارت 1 شي او هغه به پارت 2 شي. نو انشاءالله پاتې برخه به یې په همغه کې راخلو. له توجه څخه مو نړۍ مننه. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي او که زموږ چینل درته ګټه رسوي نو سبسکرایب یې کړئ، شیر یې کړئ او بیل نشان هرومرو کلیک کړئ. مننه.